ګرانو ملګرو نن پر ړې خبرې کوو. دا ری ده. که ری ته دلته غړوندی ورکو څه ترې جوړیږي؟ ړې. ړې ده او دا نون دی، دا ګاب دی. راځه کنه ته ما سره درس وایه. ړې آفرین دلته راسه ښه. او ړې او کنه صحیح. ړې ده، ړې سره نون او ګاپ یو ځای کېږي. څه شی یو ځای کېږي سمون؟ نون او ګاپ. څه جوړ شو؟ ړنګ. دا کاپ دی، ړې ده، الف دی، واو دی. کاپ او ړې سره یو ځای شو، الف یې څنګ ته راغی او واو ورسره یو ځای شو، کړاو شو. کړاو. آفرین دلته راسه سمون وایه. بیا رینا راځي. راسه دلته کنه وایه. او کړاو. دا خې ده، واو ده، ړې ده. خې واو یو ځای کېږي او ړې څنګ ته ورسره راځي. څه شی ترې جوړ شو؟ خوړ. خوړ ځینې خلک توی ته وایي، له سیند کمو اوبو ته خوړ ویل کېږي. تی ده، ړې ده، لام دی. تیړې سره یو ځای کېږي او لام یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ تړل. ګورئ ړې نون ګاپ ړنګ ترې جوړ شو. که ګاپ سره واو یو ځای کړي او لام ورکړي څه به ترې جوړ شي؟ ړنګول. اوس امون راځه. ښه. کړاو ده، کاپړې الف واو. که کړول ترې جوړوئ دا لام دلته ورسره یو ځای کوي، کړول شو. او که کړاوونه ترې جوړوئ، واو نون هې، واو دلته راوړئ، نون او هې ورسره یو ځای کوي، څه به شي؟ کړاوونه. خوړ ده، که غواړئ خوړل ترې جوړ کړئ، لام یې څنګ ته راوړئ. که د خوړ نه ځوړ جوړوئ، ځوړ چې داسې ټیټ سړی ځي کته په غره کې لاندې، دې ته ځوړ وایي. نو د خې بدله کې په ځې باندې. ځې خو پوهېږي چې همزه په خې د پاسه ورکړي، یعنې دا ټکی له منځه ویسي، دلته ځې همزه ولیکي. څه ترې جوړ شو؟ ځوړ. تړل ده، لام په ځای کې هې ولیکي، څه به ترې جوړه شي؟ تړه. تړه چې پرخې ته وایي، تراړې ته م وایي. نو دغه کلمو کې خو ما نورې کلمې جوړې کړې، تاسو کولی سئ چې نورې ډول ډول کلمې ترې جوړې کړئ. درس په خوړو لرو. خواړه، خواړه، شیدې، او مستې. ګټور، خواړه، دي. له مستو، کوچ او غوړي جوړیږي. ګورې خواړه شو کنه، شیدې او مستې ګټور خواړه دي. له مستو، کوچ او غوړي جوړیږي. تاسو اوس دا بدلولی سئ، لیکلی سئ شیدې او مستې ښه، ګټور په ځای ښه ولیکئ، ښ نه هې، ښه خواړه دي. یا ولیکئ شیدې او مستې خورم، دغسې خورم ولیکه ورسره. ولیکه له مستو کوچ او غوړي جوړیږي.
د مستو په ځای ولیکه له شیدو. له شیدو، شیدو کې دلته یې دلته واو ورکول کېږي. له شیدو مستې جوړیږي، داسې ولیکه. یا ولیکه له مستو کوچ جوړیږي. یا ولیکه له مستو تروې او چکه جوړیږي. تروې داسې راځي، چکه هم داسې. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا هم زما فیسبوک دی.